زه د مرغانو د ویشتلو نه دې ډډه وکړي پوه شې مرغان دې نه ولي او موږ او تاسې باید دې نسل ته نور هم رشد ورکړو پوه بسم الله الرحمن الرحیم د ګل وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هیله من یم ښه باسئ او د صحت جامې به مو ورته وي فضل مالک ترین یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم نن درته په جلال آباد ښار کې په الوتونکو باندې او د الوتونکو په ډولونو کې بیا په طوطیانو باندې ځانګړې خپرونه لرو د دوی په ډولونو باندې به غږیږو دوی په قیمتونو باندې به تاسو معلومات درکړو او د دوی په خوراکي توکو باندې چې دوی کوم ډول خوراکي توکي خوري یا هغه خوراکي توکي چې دوی ته په زیان تمامېږي په هغه به هم تاسو سره موږ معلومات شریکو له موږ سره اوسئ موږ له تاسو سره یو د ګل وطن لیدونکو څنګ کې مې دکاندار ولاړ ده له ده سره به زړه خواله کوو او د طوطیانو په تلاو به ترېنه معلومات ترلاسه کوو سلام ستړی مې شه ورور ډېره زیاته مننه څنګه یې خیر اوسې خدای دې همداسې ښه لره که لومړی کې زموږ لیدونکو ته ځان معرفي نوم محمد او لشه دکان زموږ د پرنده فروشي دکان دی او د قسم قسم مرغیګان دغه موږ سره او رقم د موږ سره څومره وخت کېږي چې ته د دغه مرغیګانو یا د دغه الوتونکو کاروبار کوې تقریبا دا زموږ دوکاندار ملګری ده خو د هغې سره تقریبا کې دا 2 کاله کېږي چې زه ورسره ورسره کېدم او پاسېږم ورسره کار کوم ورسره زه او هغه ملګری دې څومره وخت کېږي چې دلته کار کوي هغه تقریبا 12 کال کېږي چې هغه د کاروبار دی او دوکان دغه چېرته تللی کار و او زه تقریبا 2 کال کېږي چې هغې سره زه ناسته خواسته ورسره کوم د مرغو باره کې کار کوم ورسره زه ورسره څو ډوله طوطیان په دغه الوتونکي خو ډېر دي البته موږ یوازې په طوطیانو باندې خبرې کوو څو ډوله طوطیان تاسو په دې دوکان کې لرئ په فقه موږ سره د 3 ډوله ده چې کشمیري ده او ملنګو ده زیر او دغه چې شیننګ دي چې باندې موږ یې خېدي د 3 ډوله طوطیان موږ سره فقه موجود دي
او نور توتیان هم به شته موږ سره چې کور کې دغه دلته چې اول لګیا د قیمتي توتیان دغه موږ د کور کې دغه د یخې حواله مله هغه په کور کې ساتلي دي. په دغه درې ډوله توتیانو کې کوم یو ډېر زیات قیمتي د ارزښت د کوم یو زیات ارزښت خو توتي بس کاسکو توتي چې بس رقم کې دي توتیان دي. او چې کوم خبره دغه کاسکو توتي غړي څه خبره زیات کوي. هغه کاسکو توتي د افریقایي نوم باندې یادېږي. هغه چې موږ افریقا کور کې د دکان کې موږ نشو کې غوسه چې حواله کې د یا چې وسته هغه دومره نه لري. یعنی کوم توتي چې ډېر زیات خبرې وکړي یا تقلید وکړي د ارزښت یا قیمت هم تر نورو زیات او هغه نه چې ارزښت او قیمت هغه چې نه چې زیات هغه تقریبا پیدا کوي 15 پورې توتي دغه قیمتونه دي. تر 15,000 یا 40,000 افغانۍ قیمت دی. دا کشمیري ده چې 9,000 روپۍ دی قیمت دی. او دا زیړ رنګ دا پاکستاني توتي دا زیړ رنګ دا چې 13,000 دی قیمت دی. به دې کې شین رنگونه چې دي هغه مختلف دي. نو چې کوم خبرې کوي خبره پر وړاندې نو کوم توتي زیات خبرې کوي دغه امد قیمت زیات او چې کوم توتي خبرې کم کوي دغه قیمت به د اندازه د نور توتیانو کم وي. په هغه درې قسم توتیان موږ ډېره زیاته مننه. دغه توتیانو ته خوراکي توکي څه ډېر زیات ورکوي کوم یو شی ورته ګټور ده؟ دې بس خپل بس خوراکي دي بس مثلا بنګ دی افتر پرز دي ګدن دي ډوډۍ دي مانه دي د زره خپل خوراک زیاته خلک ورته دلته دکان کې موږ سره ذاته د بنګ افتر پرز نه خوراکي موږ ورته ورکو. او بعض ځینې خلک چې کور کې ساتي هغه کې مختلف هغه خوراک ورکوي. مثلا ډوډۍ ورکول شي مانه ورکول شي هغه خوراک هغه د غذایی هغه تل ورکول شي ورته. او دا دکان به ورکړل د خپل ځان له موږ ورته ته ورکو. علاقمندان خو ډېر زیات لري. د کوم عمر خلک ډېر تا ته راځي ته نه توتیان اخلي؟ دې ځکه نسبت د کابل نم دې ځکه دلته شوقیان زیات دي. خو بعض خلک استغال چې کمزور شوي دي او بعض خلک چې کوم هغه دغه نه شوقیان شته ورته دغه ته 50 یو لکم پورې ورکوي. او بعض خلک چې کوم دا لاګ خراب شوی هو بس د موستوان نه لري. یعنی راځي ګوري او دغه سو وستوان چې نه لري چې والی یعنی مختلف دغه دي. نو د توتیانو دغه کې ځکه غزینی خلک وایي شوق چې د قیمت نه لري. نو چې واري خوښ شو کغه پارڅو افغاني غي باید وخت شوق بس قیمت بازار سره شوق نه. نو دلته بعض خلک دلته موږ سره راځي چې کوم ډاکټر ورته دغه وایي چې شر شوق ما شوق یعنی شوق چې خله یعنی د سړي ذهن مې سکیږي او د سړي فکر مې دغه د شوق سره چې مصروف وي ورسره شوق یعنی چې شوق ده. یعنی د ځینو ناروغانو لپاره د توتیانو ساتل یا د مرغانو ساتل یو ډول درملنه ده چې ته وساتې نو ورته صحت خکېږي ورسره. ځکه بعض خلک ناراضي تکلیف اعصاب لري دغه لري. هغه دلته چې کوم مرغې د سماعت وې خنه چې نورمال आवाज یو د سچې ګونه چې ټیټ وږي چې زما د اعصاب تکلیف ده چې ما د بعض ډاکټرانو ورته وایي چې سر شوق وګه چې فکر د سړي څه شي یعنی تکلیف هم د سړي څه کېږي او خیر نه یعنی هغه ډیره زیاته مننه چې موږ ته د وخت راکولو وخت سره مرکه ژوندی اوسئ. لیدونکو د مرغانو په دغه دکان کې یو بل ملګری سره مخامخ شو د سره مرکه کو چې دا دلته راغلی کوم ډول مرغان به خو سلام سره مچ وعلیکم السلام ورحمت الله چال له ورخه جوړه ډیره زیاته مننه عزتمن چې خیر او تخپل خیر صحت دې خیر ان شاء الله راته روغله راځوندې اوس کامیاب اوس څنګه د مرغانو د دکان ته راپیښه وکړه روزان دغه مرغان زمونږ خپل هم دا شوق دی او کور کې ساتلي دي تقریبا نسی وای چې یو 150,000 روپو به ماخستی مرحله کور کې مشته دی خو شي اوس مونږ راغلو موږ کچته نوی مرغان په کوم یو راغلی چې هغه مو واخلو د 150,000 افغاني مرغان یې خستی او 150,000 افغاني اوس راغلی او نور نوی مرغان نوی مرغان لټو کوم چې نوی مرغان واخلو دې ځان سره په دې الوتونکو کې د کوم ډول کومه بڼه د ډیره زیاته خوښیږي
په الوتونکي کې یو ډول د ما خوښېږي پوه شو چې هغه د کونګریو په نوم دي پوه شو څوک ورته کوکشتک وایي څوک ورته کونګری وایي هغه چې دي نو د سر کې وختي دي الله تعالی خپله ثنا وایي پوه شو نو یو رقم اواز وباسي هغه اواز چې دی خامخا انسان راجګوي د خوبه سهار کې وختي دی الله تعالی ثنا وایي او خلک ترې بیداروي له خوب څخه له خوب څخه را بیداروي له دې نه بغیر بله کومه ځانګړتیا لري که نه لري بله ځانګړتیا لکه هغه د ماحول سره هغه نسل ډېر اشنا دی پوه شوې زیاتېږي د ساحه کې لکه هغه نسلګري هم ډېره کېږي پوه شو دا نور مرغان زیاتره مرغان دي چې هغې نه بیا نسل نه اخیستل کېږي یو ډول دي پوه شو چې هغې نه اخیستل کېږي لکه د هغې د جملې نه بیا یو ډول کونګری دي که نه نو طوطیان دي دا واړه طوطیان او غټ شنه طوطیان دې نه نسلونه اخیستل کېږي ځنګلي چرګان دي پوه شو دې نه نسل اخیستل کېږي او د نورو نه اخیستل کېږي قمري چې ستا د خوښې الوتونکی ده په همغې قمرۍ کې څو ډوله پېژنې هغه کې 2-3 ډوله پیژنو 3 ډوله پیژنو یو ډول وړې سپینې دي یو ډول دا غټې دي او یو ډول چې دی هغه خړې دي وړې خړې نو هغه خړې بېل نسل دی پوه شو دا سپینې چې دي دا لکه یو ډول یې غټې دي یو ډول وړې 3 نسله دي نو دوی قیمت څومره ده د ټولو قیمتي قمرۍ به څومره ارزښت ولري قیمتي کونګرۍ چې دا هغه جوړه په 1400 روپۍ دي نو هغه چې دي سپینې وړې دي او بیا دغه مونږ چې ما چې کومې خوښېږي هغه نسبت نورو ته اقتصادي هم دي ارزان هم دي تقریبا داسې وایي چې هغې قیمت 2-2.5 روپۍ دی او یو ډول چې دی هغه خړ هغه بیا 400-500 روپۍ جوړ 2-2.500 حتی تر 1400 افغانۍ هم پورې چې دی 1400 قیمت چې لري هغه وړې سپینې دي چې د هغې هم نسل دلته زیاتېږي خو هغومره نه لکه د غټې سپینې چې زیاتېږي دا ځکه ارزان هم دي کنې اوازونه د دې غټو سپینو ډېر ښه اواز لري ځینې خلک په دې مرغانو باندې یا په دې الوتونکو باندې ډېرې زیاتې پیسې ورکوي علت یې څه کېدلی شي د دې علت خو داسې ده پوه شي د دنیا کې د هر شي شوق دی او شوق چې ده قیمت نه لري پلان زمونږه تقریبا یو پنجره م ورته جوړه کړې وه په 14,000 افغانۍ هغه پنجره چې ده اوس هغې نه مرغۍ ویستلې یو کوټه م ورته مکمل خالي کړه په تعمیر کې هغه کوټه کې چې ده مرغۍ اچولې ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړې زموږ لیدونکو ته کوم پیغام لري نو کیمره ستا خدمت کې ده ژوندی اوسئ الله دې تاسو راته روغ جوړ لري او لیدونکو ته پیغام دا دی چې د بې ځایه د مرغانو د ویشتلو نه دې ډډه وکړي پوه شئ مرغان دې نه ولي او موږ او تاسې باید دې نسل ته نور هم رشد ورکړو پوه شو چې تر څو زیات شي او دا ماحول کې په حساب یو قسم اوازونه پیدا کېږي او د دې مرغانو خپل اوازونه دغه اوازونه چې دي یو ښکلا جوړوي د ماحول ته ښکلا ورکوي لیدونکو ډېر ښایسته او خوندور پیغام یې وړاندې کړ چې هغه کسانو ته چې دغه مرغان ولي دغه الوتونکي ولي نو د هغې د ښکار یا د ویشتلو څخه دې ځان وساتي تر څو په طبیعت کې دوی نسل ورځ تر بلې په زیاتېدو شي د ګل وطن لیدونکو دلته یو تن خریدار سره مخامخ شو چې الوتونکي اخلي له ده سره مرکه کوو سلام ستړی مه شي وعلیکم سلام وروره خیر جوړې صحت ښه دی ډېره زیاته مننه ته خپله څنګه شکر دی الحمدلله خیر اوس ډېر خوشحاله راته ښکاري علت د دومره خوشحالۍ څه شی ده والله بس مرغۍ اخیستلو ته راغلو مرغۍ مو کتې مرغۍ هم ډېرې خوښې شوې د دې دپاره ډېر خوشحاله یم ځان خو دې زموږ لیدونکو ته معرفي نه کړه لومړی کې خپل نوم که واخلي زما نوم عاطف دی د ننګرهار ولایت د خوږیاړو ولسوالۍ اوسېدونکی یم عاطف دکان دی عاطف خان څومره وخت کېږي د دغه مرغیو شوق لري یا دغه الوتونکي ساتي والله زه ډېر وخت نه د مرغیو شوق لرم او خپله شوقي یم د مرغیو په الوتونکو کې یا په دې مرغانو کې د کوم ډول ډېر زیات خوښېږي والله ټول مې خوښېږي خو دا طوطیان مې بیا ډېر خوښېږي
د توتیانو د خوښېدو راز پسې کې د ولې ډېر توتیان خوښوي؟ په اوازونه کې رنګ هم ښه ده، ښه اوازونه ډېر وباسي، انسان ورسره روحاً تازه وي. روحاً تازه وي، بس خوشحاله وي، اوازونه ښه اوازونه کوي کور کې. څو ډوله توتیان تر اوسه تا اخیستي یا په کور کې لرې ساتلي دي؟ والا موږ ډېر ډولونه توتیان، یو دا خبر والا غټ توتیان دي، یو دا واړه توتیان دي، موږ خو دا دوه ډوله اخیست، نور دا کنري منري دا هغه خو موږ نه دی ساتلی. تر ټولو قیمته توتي دی چې په خپل ژوند کې اخیستی که نه؟ ډېر ښایسته رنګ هم لري، بڼ هم لري. قیمتي توتي دی تر څو افغانیو پورې اخیستی؟ یاره تر 100,000 افغانۍ پورې ما توتي اخیستی، هغه دغه شین توتي دی او ښه رنګ هم لري، ښه اواز هم لري. تر 100,000 افغانیو پورې. ولې دې دومره 100,000 افغانۍ په یو توتي باندې ورکولې؟ دې لږ راته ووایه. ولا شوق قیمت نه لري، زما شوق ورسره ځکه مې 100,000 افغانۍ په ورکړې او توتي مې وایسته. ولا بېشکه دی. زموږ لیدونکو ته که کوم پیغام لري که مرسته خدمت کړي؟ ولا داسې ده چې هر سړی شوق لري دنیا کې او خپل شوق باید پوره کړي، که هغه توتي وي، که هغه ګاډی وي، که هغه هر شی وي. ستا شوق له توتیانو سره؟ ما شوق له توتیانو سره دی. ډېره زیاته مننه چې مرکې ته حاضر شوې. خیر اوسه، مننه. قدرمن لیدونکو، تاسو را سره نننۍ خپرونه وکتله. په خپرونه کې مو ډول ډول مرغان او د هغه اوازونه واورېدل. رښتیا هم چې د مرغانو دا ښایسته او خوندور اوازونه د انسان روح او روان ته ډېره زیاته ګټه رسوي. تر بیا چې زه فضل مالک کریم ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تر هغې مو به پاک او لایزال رب سپارم د یو خپلواک او سوکاله افغانستان په هیله.